چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده، د وفات واقع هم ډېره عجیبه ده، ډېره عجیبه واقعه ده. ملګرو د مولانا صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خواږی لور د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه انتهایی عجیبه انداز کې بیان کړی دا چې یقین وکړئ زموږ عزتمندو چې زه او جوړولم او زه مجبوره کم دیته چې زه په یو ویډیو جوړه کم. نو راځئ د دې د خولې مبارک دا بیان زه تاسو سره دلته پلی کوم، دلته زه تاسو سره شریکوم. کوشش وکړئ دا یو څو منټه دې ته ورکړئ، که دا تاسو واورېدو انشاءالله د زړه دنیا بدله کړي زموږ عزتمندو. نو دا ویډیو وګورئ او کمنټ کې مولانا صاحب ته ماشاءالله سبحان الله ورته ضرور ولیکئ، ټیک شوه؟ او د ثواب په نیت باندې دا ویډیو مخکې شیر هم کړئ، ټیک شوه جي؟ راځئ دا بیان واورئ. علي رضی الله تعالی عنہ د سهار مونځ وکړو په جومات کې، ذکر و اذکار یې وکړو. نو چې د جومات نه کور ته راغی که نه، نو ډېر عجیبه حالت یې ولیدو. فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپړې راسیاري کړي، کپړې هم مینځي، جامې راټولې کړي دا مینځي. دلته یې ځان ته میچن هم لګولې د دانې ځان تېښې دي چې میچن څه کړي اوړه جوړ کړي. دلته کې ځان ته جارو مېښې ده چې ځایونه زر زر را جارو کړي او پاک کړي. علي رضی الله تعالی عنه حیران شو. فاطمه نور کله خو مې چېرته داسې نه دي لیدلي، سهار ټایم دی، ټول کارونه دي په یو ځای شروع کړي دي، کپړې دې مینځلو له راغستې دي، میچن دې م لګولې دانې وړې کوي، او دغرنګې جارو دې م راغستې کور ټول صفا کوي. خیر خدای ولې دا چل دې راغستی دی؟ فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایلو وی علي زما سره ټایم لږ دی، زر زر کارونه زه کوم، زما سره ټایم لږ دی، کارونه زه زر زر کوم. علي رضی الله تعالی ته وخندل، فاطمه دا ته څه وایې، څنګه ټایم در سره لږ دی، دا ته څه وایې؟ وی علي ما بیګا شپه خوب لیدلی دی، بیګا د شپې مې څه لیدلی دی؟ خوب مې لیدلی دی. زمونږ کره نبي علیه الصلاة وسلام راغلی په ما پسې ګرځي، کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي. زه ورله راشم لاسونه دې تاو کړمه، بابا ته زما نه تلی، زه دې پرېښې م، دومره موده وشوله، زه ګوره زه دې پرېښې ما ته رانه تلی. زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خندا شو، ما ته چې فاطمه په تا پسې راغلم، تا د ځان سره بیامه، تا د ځان سره بیامه. نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایله وی صرف دا خبره یې درته کړې تا ځان سره بیام، نو دا خو خوب دی، دا خو څه دی؟ خوب دی. نو فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی نه علي بله خبره هم کړې ده که نه، بله خبره هم کړې ده. وی څه درته وی ما ته وی چې فاطمه نن خو دې روژه نیولې ده، خو پېشمنۍ دې په څه کړی، څه دې پکې خوړلي دي، روژه دې په څه نیولې ده؟ ما ورته چې بابا صرف 2-3 کجورې مې خوړلي، یو ګوټ اوبه مې څښلي دي، په دغه کې باندې روژه یم، نور څه شی نه و د علي په کور کې نو، په دې مې روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة وسلام راته وفرمایلو چې پېشمنۍ دې د علي په دسترخوان کړی دی او په روژه ماتې به دې زه په دسترخوان انتظار کوم، روژه ماتې به ما سره کوې، زه به ستا په انتظار یم، زه به ستا په انتظار یم. فاطمه رضی الله تعالی زر زر کارونه وکړلو او په آخر کې لاړه په خپله یې ولامبل غسل یې وکړو، غسل یې وکړو وی لامبل، چې وی لامبل ځان ته یې کټ سم کړو، په هغې کې سم لاسته، چې په هغې کې سم لاسته. علي رضی الله تعالی ته وی راشه علي ما ته ودرېږه، زه درته یو څو خبرې کوم، زه درته یو څو خبرې کوم. وی دا زما 3 وصیتونه دي، دا د ځان سره که ښه علي. علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی وایه فاطمه وایه راته څه راته وایي؟ وی علي اول وصیت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه، نو کوم ځای چې د نکاح خوښه یې هلته وکړه، خو چې ښځه دې نیکه یې، د نیکې ښځې سره پس زما د مرګه نکاح وکړه، چې کوم ځای دې خوښه یې ځان له نکاح وکړه، خو نیکه بیبي ځان له وکړه. دویم وصیت مې درته څه دی؟ وی دویم وصیت مې درته دا دی که نه چې کله دې دویمه ښځه وکړله که نه، نو دا یو کم 13 ورځې د خپلې ښځې سره تېروه، خو دا یو ورځ زما بچو حسن او حسین له ورکوه، 13مه ورځ دوی له ورکوه، ځکه دوی له ګورې د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده، د دواړو مینه پکار ده. علي رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده، د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، روان شو ته فاطمه بس که ما ته نورې خبرې مه کوه، بس که. فاطمه رضی الله تعالی د شا غاړې د څادر نه راټینګ کړو، وی علي چې آخرې ټایم شو روان رانه شوې، چې آخرې ټایم شو ما نه دې سترګې واړولې، ما ته خو لږ ودرېږه که نه، لږ راته ودرېږه. علي رضی الله تعالی ته ودرېدو، نو په دې کې حسنین آواز وکړو. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چېرته ځي؟ زمونږ مور وایي زه ستا نه ځمه، نو بابا زمونږ مور چېرته روانه ده؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو
اے حسنین اے حسنه اے حسینه لومبه لاړ شي په خپل بابا باندې سلام ور واچوي د هغه روزې ته ودرېږئ او وایي چې زموږ مور در باندې سلام کوي د کور رئیستلو لاړ شي د بابا روزې له خو لاړ شي هلته به سلام ور واچوئ بیا راځئ حسن حسین رضی الله تعالی چې لاړه که نه او د نبی علیه صلات وسلام مبارکې روزې ته ودرېدلو او سلام یې پرې ور واچو او زموږ مور هم په تا باندې سلام اچوي زموږ مور هم په تا باندې څه کوي د روزې مبارکې نه ورته آواز وشو وی زما نوسو په ما باندې سلام هر ټایم اچولی شئ لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ د هغې مخ په د نن نه بعد بیا ونه نه بیا به ونه نه حسن او حسین رضی الله تعالی رامنډه کړه واپس رالو نو درېمه خبره درېم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی ته کوي که نه ډېر عجیبه وصیت دی ډېر عجیبه خبره ده وی علي ستا نه یو شی غواړم نن به راله خامخا راکړئ نن درنه یو څیز غواړم ما به خامخا راکړئ ګورې علي رضی الله تعالی ورته په ژړا شو وی فاطمه دومره ژوند د ما سره ویسته خو د نن نه پورې ما نه څه شی نه دی غوښتی نن رانه څنګه څه شی غواړې وی علي زما خوله زما بابا بنده کړې وه زما خوله چا بنده کړې وه وی زه چې ستا کور ته راوستم که نه وی ما ته زما بابا وی چې ګورې د علي په کور کې هېڅ شی نشته علي ډېر خوار دی ډېر غریب دی د هغه هېڅ شی نشته ګورې فاطمه بچې د هغه نه به هېڅ شی نه غواړي ښه تاسو ته وامه ځان ته م وامه زموږ له الله لورګانې راکړي دي چې کله د خاوند کور ته یې بوځې که نه نو دا ورته ووایه بچې خاوند به دې نه تنګی خاوند به دې نه تنګی بې ځایه ځای به دې ډیمانډونه نه کوي الله دې موږ له داسې لورګانې راکړي وی زما خوله زما بابا بنده کړې او ما ته وی چې فاطمه بچې ګورې د علي نه به څه غواړي نه ما ستا نه څه نه غوښتل خو نن درنه یو شی غواړم علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی فاطمه غواړه چې څه غواړې هغه رانه غواړه فاطمه رضی الله تعالی ته دواړه لاسونه داسې کړئ تګه شان ورته لاس کړو علي رضی الله تعالی ته حیران شو فاطمه ولې به څه چل دی څه وشو ولې فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایي علي ما معاف کا علي ما معاف کا ما ته خپل حق بخا اسې نه چې زه د خپل بابا سره په حوض کوثر باندې ولاړی ما او ته را روانې د هغې ځای نه او زما بابا ته اشاره وکړي چې ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا دې لور ګورې زه خفه کړی وم زما حق نه دی پوره کړی علي ګورې ما معاف کا اسې نه چې ما د خپل بابا سره د حوض کوثر باندې چېرته شرمنده نه کړي لاسونه ورته دغه شانتي نیولي علي رضی الله تعالی په چغو چغو په ژړا شو د فاطمه رضی الله تعالی لاسونه یې ونیول د سینې سره ولګول فاطمه دا خبره خو ما کوله دا خبره خو ما کوله ته د چا لوري ته د دواړو جهانو د سردار لوري زما په کور کې تا چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه د خوړلي ما خو وی چې د محشر میدان شي ته به زما په سر باندې نبی علیه صلات وسلام ته شکایت کوي چې زما بابا داسې سړي له دې ورکړی وم چې د هغه په کور کې ما چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه وخوړلي ما وی چې فاطمه زه به درنه معافي غواړم چې ګوره ما معاف کا دا خبره خو ما کوله نو فاطمه ته یې ما ته کوي الله بیبیانو ته واما د الله د پاره د خاوندانو څه وکئ احترام وکئ عزت وکئ ادب وکئ فاطمه رضی الله تعالی ته بیبي د هغې سره غم دی هسې نه چې په ما باندې د خاوند څه پاتې شي حق پاتې شي او بیا علي رضی الله تعالی ته څه فرمایي علي وی ته چې رالې ما خو غسل وکړو که نه وی وی زما دغه غسل کافي و خماله نور غسل مه راکوه هسې نه چې زما په بدن بل چا لاس ولګي زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها هغې ته یې ویلو وی اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې خو چې مړه شمه که نه ما سره غم دا دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اغوستي نو خلکو ته پته لګي څوک وایي غټه وه څوک وایي کمزورې وه نو اسماء ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لګي نو اسماء رضی الله عنها ته وفرمایلو وی فاطمه ما په حبشو کې یو خبره لیدلې او ډېره مې خوښه شوې ده وی څنګه دې لیدلې ده نو اسماء رضی الله تعالی د کجورو پاڼې راوغوښتې که نه دا څانګې د هغې نه داسې د ډولۍ غونته شکل جوړ کو وی هلته کې په حبشو کې هغوی د زنانه په کم جسم چې وي په هغې باندې په کټ باندې دا کېدي نو فتح بیا نه لګي ما په حبشو کې دا شی لیدلی دی علماو لیکلي دي که نه وی اسماء رضی الله دا فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته چېرته نه وخندلي ښه
فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام د مرګ نه وروسته چاته نه خندلی. یو ځل هغه د نبی علیہ السلام په ژوندانه خندلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په بیماری کې واغه بیماری چې پای کې بیا وفات شو. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها چې رااله کنه نو نبی علیہ السلام ورته فاطمه غوږ ما ته را دي خواکا غوږ ما ته را دي خواکا. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها غوږ خواکا. نو نبی علیہ السلام ورته په غوږ کې پټ څه وویل. نو فاطمه رضی الله تعالی په جړا شو. پس شولا په جړا شولا. بیا ته فاطمه غوږ را دي خواکا. نو چې بیا ته فاطمه رضی الله تعالی غوږ خواکا کنه نبی علیہ السلام ورته بیا په غوږ کې څه وویل. نو فاطمه رضی الله تعالی په خندا شو. پس شولا عائشه بیبي فرمایي زه حیران شوم خو هغه وخت داسې و چې د تپوس نو نبی علیہ السلام په سخته کې ما د دې نه تپوس نه کو. خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړو سموده تیر شو. نو ما بیا د فاطمه نه تپوس کو چې تا ته د دواړو جهانو سردار اول په غوږ کې سوي نو ته په جړا شوې بیا درته سوي ته په خندا شوې داسې چلو. نو فاطمه رضی الله تعالی فرمایي کنه ما ته نبی رسول الله چې دی خو غوږ ما ته غوږ اخوا کنه ما ته چې بچي زه در نه روان یم زه در نظم ښه زه در نه روان یم د الله ملاقات ل روان یم تاسو رانه پاتې کېږئ زه په جړا شوم. بیا راته چې غوږ دی خوا کتو بیا چې ما نبی رسول الله سلام ته غوږ اخوا کنه نبی رسول الله سلام راته فرمایل چې فاطمه خپه کېږه ما د ټولو نه لومبې به زما په خاندان کې ته زما خواله راځي لومبې به د ټول نه زما سره ستا ملاقات کېږي. نو زه په خندا شوم په خوشحاله شوم. د نبی رسول الله د وفات نه وروسته فاطمه رضی الله تعالی صرف 6 میاشتې ژوند تیر کړی دی. 6 میاشتې بعد پسې دا تللی ده. نو فاطمه رضی الله تعالی چرته خاندلی وي نو خاطر نبی رسول الله وفات شو خو په دغه موقع خاندل چې اسماء رضی الله تعالی هغه ډولې غونډه شکل جوړ کو کنه ی حبشو کې پمړي باندې هغه زنانو پمړي دا شک دي. نو فاطمه رضی الله تعالی دک خاندل دا و خاندل خوشاله شو. ورته وی چې زب علی تم وامه خو چې تا تم دا خبره یادې ګوره زما په بدن باندې بیا داسیس کېده ښه چې زمړه شم چې چاته پته نه لګي. نو علی زه چې مړه شم کنه زما جنازه وړي کنه نو یو خو په تیاره کې اوسئ پس کې اوسئ په تیاره کې اوسئ. وی دویم دارې وی زما په کټ باندې به دغه ډولې غونته کې شی جوړ کړي د کجورو د پاڼو نه چې زما د جسم ډکوالی او تشوالی چاته پته ونه لګي. د دې چا دا نن چې موږ په دې زنانو باندې کم د زنانو په مړي باندې دا ډولې غونته سیس ګدو کنه دا هغه فاطمه رضی الله تعالی فرمایلی خو افسوس دا دی افسوس دا خو دی دا خو هغه فاطمه وکنه. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ناست دي تاسو یو ګره صحابه کرامونه اداره ته وای کنه چې د خزې د ټولو نه خو به څه شه دي په خزې کې د ټولو نه خصي پتو څه شه دي. صحابه کرام چپ شو چاله جواب نه ورته. علی رضی الله تعالی فرمایي زغله فاسد دم کوړه می منډ کړه ما چې فاطمه ته پته ای اعلان کوړه ما فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو چې فاطمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسمه تاسو کو چې فاطمه د خزې د ټولو نه خوبي کم شه دي خصيفت په کم شه دي. فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل چې د خزې د ټولو نه خصيفت داره چې دا د پردي سړي بدن ونی نه او پردي سړي د دې بدن ونی نه تدې په نامحرم سړي سترګې فري نوزي او د پردي سړي په دې سترګې فري نوزي دا د خزې د ټولو نه خصيفت ده. زرا عالم نبی علیہ السلام ته ما فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د خزې ټول نه خصيفت ده چې نامحرم سړی دا ونی نه او دا نامحرم سړی ونی نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې علي خریشچا وای جواب چا درکړی دی علي خریشچا وای جواب چا درکړی دی. ما ته د الله پاک پیغمبره فاطمه راته وایلو فاطمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الفاطمه بضعه مني فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده کنه فاطمه خو زما د زړه. نو د فاطمه رضی الله تعالی په ژوند باندې داغي په جسم د چاسترګې نه وی لګیدلی. موږ نن د زنانو په مړي باندې هغه سیس په کېدو چې د جسم چاته پته نه لګي خو هغه په ژوندانه باندې سر نه دی پټ کړي داغي په بدن باندې بورکه نه وا هغه په یو نریلو پټه کې ګرځیدا هر چاته پته لګیدو چې دومره غټه ده دومره نری ده او دا پس د مرګ ما تا پټه کو نه سپات پیدا په ژوندانه باندې خپل جسم نه پټاو سړو ته شو کو دومره غټه ما دومره کمزور یم داسیم چې مړ شي بیا په وسادري راواچو اوس وسادري سره راچي په ژوندانه خو غار چالي دلی دا. نو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه وا او چې کله وفات شوله او علي اداغي دفن وشو او خاورې په ورواړول شي نو علي رضی الله تعالی چې کړه خلکو زه اوس د دنیا په حقیقت باندې پوه شوم چې دنیا کې وفا نشته دنیا کې وفا
زمانه فاطمه جدا کړه چې داسې ښایسته ښایسته جوړو کې جداوالی راځي ماله به د فاطمه غونته حسن چېرته څوک وګوري ماله به د فاطمه غونته ښځه اوس چېرته پیدا شي ای خلکو ګورئ د دنیا دغه ژوند دی دې کې وفا نشته دی ځان له تیارې وکئ په دې لاسو مې نبي علیه السلام قبر ته کوز کړی و اوس مې د هغه لور هم قبر ته کوزه کړله دغه دنیا ده ای خلکو په دنیا پورې زړه مه تړئ دنیا پورې زړه مه تړئ ورونو دغه د دنیا ژوند دی د الله دپاره د دې دنیا نه لږ ځان راونغاړو دغه ورځ د تیارې وکړو دغه ورځ د تیارې وکړو زو الله لا نو چې الله له زو نو چې الله تبارک وتعالی خو رضا کو کنه بله مخه ته تلو شته کو بل ځای ته تلو وي خو موږ ته موښی چې موږ دا چغې پرېږدو چې بل ځای ته تلو وي خو موږ ته به هم پته ولګي چې زه بل ځای د خلاصي شته دی نو چې بل ځای د خلاصي نشته دغه الله تبارک وتعالی له تله دي دغه قبر له تله دي دغه الله له جواب ورکول ولې په دنیا پورې انښتي یو ولې په دنیا پورې انښتي یو ولې حلاله نه ګورو ولې حرامه نه ګورو هېڅ وفا نشته دی دنیا کې لږ د دنیا نه ځان راونغاړو او الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه د فاطمه رضی الله تعالی عنها غونته کې زنانه جوړې کړي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق